دا چا لیکل دی سترې څه حکم دی په منځ کې او ستره څومره فاصله کې پکار ده دا مثلا ان شاء الله خپل کې تفصیلی راځي د سترې مسله بیانو د الله په توفیق دلایل سره موږ ته دا خبر راجح کړه کېږي چې ستره یا واجب ده ځکه ډېر دلایل په دې وجوب باندې ښکاره کېږي یو عرب عالم په دې کتاب لیکلی دی مستقل یو جل کتاب د احکام ستره دغه عالم نوم د جعلود او هغه کتاب چا نقل کړی دی په بل کتاب کې زموږ سره ګوز پروت دی او ډېر روایتونه په دې دي الله رسول فرمایي لا تصلي الا الى سترة د سترې نه بغیر مونځ نه کېږي او نبی اسلام فرمایي فلیدنو منه سترې ته نږدې ودرېږئ بخاري کې راغلی عبدالله بن عمر چې یو سړی ولې چې د سن نه چپ ولاړو نو هغه یې د ولو نه ونیو د سن ته برابر کوه ته دې طرف ته منځ کوه د زموږ جومات ته چې کله نوي مېلمانه راشي موږ هغه پېژنو چې دا د بل ځای نه راغلی هغه په دې ځای کې ودرېږي دا ستنې ولاړ دي تېر چاپېره دیوالونه شته مخې ته بل ملګری شته اکثر د نږدې جماعتونو کې په دې طریقه عمل کېږي لیکن عام نوی ملګری چې کله راشي پرون څه کته ناست دی په دې ځای کې ولاړو دې وجه د دې خبرې اهتمام کول پکار دی چې سړی به داسې ډاک کې نه ودرېږي بلکې مخې ته به ستنې یا مخې ته بل سړی یا به دیوال ته سړی قریب ودرېږي څومره به نږدې ودرېږي صحیح بخاري کې دا راغلی مشکات کې هم دا حدیث دی ابواب ستره کې چې ته چې ودرېږې نو ستا او د سترې په منځ کې تقریبا 3 ګزه فاصله وي دې ته ګز وایي شرعي ګز نو ستا د خپو او د سیدې د لګولو ځای په منځ کې 3 ګزه فاصله وي معنی دا یو سب حصه چې کوم دا ستا ده که دې کې تاسو ستره ودرولې او دې نه منځ کې سړی تېرېدو هغه سړی به ګناهګارېږي او که تاسو ستره ونه درو ته په هغه ځای کې ولاړ یو په دې ځای باندې خلک تېرېږي بیا به نه ګناهګارېږي ځکه ته به ګناهګار یې چې ته ستره نه ودرې ستا چې کوم حریم د خپله فاصله ده په دې فاصله کې څوک تېرېدو هغه به ګناهګارېږي او ستا د حریم نه بعد چې څوک تېرېدو بیا به هغه سړی نه ګناهګارېږي دې ونه سترې کوشش کوئ په هر جومات کې چې ودرېږئ خوړ کې ودرېږئ بازار کې ودرېږئ کور کې چې زنانه منځ کوي ام څه دیوال ته او کم از کم چې ستره یو ګز یې دیم رهي دا بلاک دا وړوکی ښکاره کېږي دا خښته چې کوم دا هم وړه ده کور کې دا وړې وړې لوټې خلک مخې ته ږدي دا زنانه دا طریقه غلطه ده بلکې کټ خپې ته ودرېدل او دا کټ داسې بازو چې کوم دی ته هم ستره شوی د صحیح بخاري کې دا راځي عایشه رضی الله عنها وایي نبي صاحب د کټ د بازو ته به منځ کاو نو داسې اوږد شوی اوچت پروت وي نو په هغې باندې هغې ته منځ کېږي انسان ته منځ کېږي کجاوه مخې ته پرته وه نبي صاحب به هغې ته منځ کاو او نبي صاحب څه به خلکو امسا ګرځوله چې کوم ځای به منځ کاو مخې ته به ستره نالوله دې وایي نه بې سترې منځونه نه دي کول پکار د خپل منځونه د شیطان د وسوسې نه بچ کول پکار دي یو اعلان دی